د ننګرهار خوږیاڼو ښاروالۍ د چمتلي ښارګوټي په سر دشته کې په یو تفریحي پارک کار روان کړی او 3,000 نوي نیالګي یې کېنولي. د خوږیاڼو ښاروالۍ مسؤلین وایي دغه سیمه چې پخوا وچه دشته وه دوی پرې نوي نیالګي کېنول او په خبره چې راتلونکي کې به یو تفریحي سیمه وي. سږ د چمتلي په سر باندې د سړک په غاړه کې خو پلان کې مونږ 3,000 پورې بوټي پلان کړي وو، نو 1,200 نه تر 1,300 بوټي به هم کېنولي چې هغې کې ناجو دی، چنار دی، ګلبیت دی، امرود دی او قسم قسم نور جنتي بوټي دي. نوموړی له هیوادوالو غواړي چې په ساتنه کې دې ورسره همکاري وکړي. د ساتنې په پار باندې موږ ورته منظم کسان برابر کړي دي، هغوی ورنه شپې ورځې هم ساتنه کوي، اوبه هم ورته اچي په خپل وخت او زمان سره. نو موږ انشاءالله راتلونکي کال کې پلان کې ونیسو چې کاږي بازاره پورې دا سړک دواړو غاړو ته ونې او زینتي بوټي نال کړو. اخوا بیا د خوږیاڼو یو اوسیدونکی ډاډ ورکوي چې ولسونه به د دې بوټو په پالنه کې له ښاروالۍ سره پوره همکاري کوي. فلحال موږ خوشته ده چې د خوږیاڼو د ښاروالۍ نه ډېر راځي چې هغوی کوم عامه کارونه کړي دي چې هغې کې بعضې برخې سړکونه هم پخ کړي دي، بعضې برخه کې چې سړکونو کې تخریب شوی او دا یې جوړ کړي دي. خصوصا د چنتلي د سر دا پارک چې دوی کوم جوړ کړی دی کې زینتي بوټي هم دوی کېښودل په چنتله کې یو پارک چې د فلحال 2 میلیون افغانۍ دوی ته نظر کې ونیولې. د خوږیاڼو ښاروالۍ دغه نیالګي په داسې حال کې کېنول چې د چاپیریال ساتنې او کرنې ادارې سږ کال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په میلیونونو نیالګیو د کېنولو کمپاین پیل کړی.